سلامونه نگهیله خدای دې وکړي چې روغ به یاست او د بلبل یوټیوب چینل له طریقه به مو کونړ اسداباد او سایر ولسوالیو خپرونې لیدلې واوسي. موږ د ولسوالیو د سفر په ترڅ کې یو او پلان لرو چې اوس نو له دې ځای څخه بلې ولسوالۍ ته سفر وکړو. خو دغه معلومات به قاري صاحب نه اورو. قاري صاحب یو ځل بیا هم ستړی مه شي او زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړي چې په کوم ځای کې اوس فلحال قرار لرو. ډیره مننه زموږ د طرفه هم ستاسو ټولو د بلبل چینل لیدونکو ته سلامونه. او اوس خو دانګام ته موږ راغلي یو، دانګام کې مې شپه وکړه او تاسو ولیدل چې ډېره ښایسته هوا وه. نو زموږ سفر به انشاءالله د دې ځای نه شروع کېږي او بېرته به په شګل باندې تاویږو. له خیره د شګل درو ته به خېږو او هغه ځایونه به لیدونکو ته ښکاره کوو انشاءالله. واقعا شپه خو ډېره خوندوره وه او ډېر هوا یخ و. تاسو موږ ته نه وویلو چې دلته هوا دومره یخه ده. موږ لغمان ګرمۍ نه راغلي وو، موږ فکر کوو چې دا ځای به هم ګرم وي. هوا خو یو څه د غرونو هوا ده، واقعا چې هوا صافوي نو چې صافه شي خامخا یخوالی به هم راولي. نو یخه هوا وه. شګل د جدو شګل هم همداسې ښکلی ده. نو هر ولسوالي ځان ته یو ښایست لري که نه، د هر یو ځای ځان ته ښایستونه دي. نو هغه به بیا تاسو خپله قضاوت وکړئ چې کوم یو ښایسته دی یا د دا ښایسته وه یا هغه ښایسته وه. قضاوت به بیا ملګرو ته پرېږدو چې هغې ولې نه. د دې ځای به څومره لاره وي تقریبا؟ نو تقریبا یو 15-20 کیلومتره لار غالبا چې شګل هغه درو ته چې ځو نو هغې ځای پورې به وي. درنو لیدونکو په دې ولسوالۍ کې مو ښکلاوې ننداره کړې. تر شا مو ډېر ښایسته ابشار هم دی. ځو 15-20 کیلومتره مزل کوو تر څو د شګل ښکلاوې پر تاسو وګورو. زموږ سره پاتې شئ. چینل درنو قدرمنو لیدونکو قرار راورسېدلو د شګل ولسوالۍ ته. د دې سیمې دوستانو او ملګرو سره مو ناسته وکړه او د دې ځای په هکله به ورڅخه معلومات واخلو. سلامونه جناب سعادت صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام وروره، ستړی مه شئ. په راتلو مو خوشحاله شو. جوړ ښه. ډېره زیاته مننه. که په لومړي قدم کې د دې سیمې په هکله معلومات راکړي چې په کل کې خو دا شګل ولسوالۍ ده چې دا ساحه کومه ساحه ده موږ تاسو چې قرار لرو؟ دا د شګل ولسوالۍ او د هلالزو کلی دی او موږ فعلا د هلالزو د کلي مرکزي ځای کې قرار لرو. د سیند غاړه او ښایسته چمن دی که نه؟ او چمن د سیند غاړه، ښایسته چیني، دنګ چیناران سره د ملګرو بس. بالکل. په دغه سیمه کې یا په دغه ولسوالۍ کې شګل کې اکثریت کوم قومونه پراته دي؟ د شګل اکثریت چې دی اصل کې د شینوارو قوم پکې اوسېږي. بیا پکې فرعي قومونه ډېر دي، مشاڼي دي، ګوجر دي، خو هغه د دې ځای باشنده اوسېدونکي نه دي. له نورو ځایونو کډوال ورته نواقع دي. او اکثره قومونه پښتانه دي که نور قومونه هم شته دي لکه تا چې د ګوجرو یادونه وکړه؟ اکثره قومونه پښتانه دي، که مشاڼي دي هم په پښتو ژبه خبرې کوي. یو قوم چې دی ګوجر ورته وایي، هغه په ګوجري ژبه خبرې کوي. ډېر ښه.
دغه ولسوالۍ ښایسته سیند لري. بیا د زراعت په برخه کې هم داسې سیمې شته دی چې پټي او کال 12 میاشتې د فصلونه دلته موجود اوسي. په دې خاطر چې شیګل یو حاصلخیزه او د اوبو لرونکې سیمه ده، نو دیو ته په هرې کلي ته، هرې درې ته، هر ساحې ته ویالې تللي دي او ځمکه یې ټوله حاصلخیزه ده او هغه ساحې چې اوبه نه لري هغه نو بیا للمې دي، یو فصل کوي، خو نور حاصلخیزې ځمکې ډېرې لري او فصلونه پکې شته. د څښاک اوبو په هکله شکل اوبه هم پیدا کېږي. د څښلو اوبو په هکله زموږ شیګل بیا خصوصا د شیګل دره په مسلسل ډول د یو کلي نه بل ته د اوبو پیپونه غځېدلي دي چې هغه د چینو نه دي او چینې پاکې او صافې اوبه لري، نو د څښلو مشکل د اوبو د څښلو مشکل هېڅ نه لري. کونړ په طبیعي توګه ډېر ښکلی ده او یو د هغې ولسوالیو څخه چې د شیګل دی. بیا د دې طبیعي ښکلا نه پرته دلته نور هم داسې کار شوی دی لکه د سړک پوخوالی، د پارکونو جوړښت چې تر څو سیلانیان نور هم دلته راسي، که نه دا همداسې په طبیعي توګه چې جوړ شوی او هماغسې ده. شیګل په طبیعي توګه هم ښکلی او ښایسته علاقه ده او بل دا سړک پوخ سړک هم ورته راغلی دی، ځای په ځای لیسې دي، نو مشکل ډېر حل دی. او پارکونه چې خپله یو پارکي طبیعي پارک دی، نو پارکونه نه لري چې شخصي پارکونه طبیعي توګه چې پارک جوړ شوی دی نو هغه مصنوعي ته ضرورت او مصنوعي پارکونه داسې نه لري. ډېر زیاته مننه، خوښ شوم چې زه پاک له معلومات واخیستل. که پیغام لري زموږ کیمره ستاسو خدمت کې ده او لیدونکو ته کوم څه وینا لرئ؟ خوشحاله اوسئ، د راتلو نه یو جهان مننه چې زموږ د سیمې نه لیدنه وکړه او بس اخره کې زموږ دا پیغام دی چې هر څوک کولی شي انډیوالان راتلی شي شیګل نه لیدنه وکړي، ښه په ډاډمنه او په ازاده فضا کې. مشکل خو نشته، امنیتي کوم بل څه خبره هېڅ نشته؟ امنیتي مشکل هېڅ مشکل نه لري. شکر الحمدلله د شیګل خلک ټول میلمه دوست، عموما افغانان میلمه دوسته دي، خو د شیګل خلک میلمه دوسته او ډېر ښه خلک دي، مشکل نه لري. ډېر زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، ورو ورو موږ د ولسوالیو له سفر څخه بیرته راوګرځېدلو د کونړ ولایت بیا اسداباد ښکلي ښار ته راورسېدلو. حارث صاحب دا خو به اسداباد ښار یې که نه؟ او بېشکه د اسداباد ښار ته راورسېدو. څنګه د ولسوالۍ سفر څخه د خوند واخیسته؟ بس ډېر خوند یې وکړ او الله دې وکړي تاسو ته خوند اخیستی ځکه تاسو مېلمانه وئ. خو کافي اندازه خوند واخیستو، بلها ښایستونه مو ولیدل او پوره ساعت مو تېر شو. ډېر زیاته مننه که د ښار په هکله م راته ووایې چې دا نوی ښار دی د کونړ که پخوانی ښار دی؟ نه، دا پخوانی ښار دی او چې څه وخت چې کونړ د جلال آباد څخه جدا شوی دی نو همدای مرکز دی او د اسداباد باندې مشهور دی. ډېر زیاته مننه قاري صاحب. که په آخر کې زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لرئ کیمره ستاسو خدمت کې ده؟ مننه، بس همدا پیغام دی کوم ملګري چې دلته راځي، اول خو دا ده چې لاره کې ډېر احتیاط وکړي ځکه تاسو د کونړ سیند ولیده چې خونړی سیند دی او دا هوا هم دلته برابرېږي چې لمباګانې به کوي چې څوک ډېر ضرورت ورته نه لري، نو کوشش دې وکړي د کونړ د سیند نه ځان وساتي او موږ یې په خدمت کې هر وخت راتلی شي. ډېر زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسو هم په پاک رب سپارو تر هغې چې موږ د یو بل ښکلي ولایت څخه تاسو لپاره خپرونه چمتو کوو. په پاک لایزال رب مو سپارو. ښه وخت ولرئ.